أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العلي العظيم. البقره سوره آیت نمبر 2 الله جل وعلا په دې آیت کریمه او فراتون کی پسې آیت کریمه کې د دوو معاهدو یادونه کوي چې الله جل جلاله د بني اسرائیل قوم څخه د دوه میثاق یا د دوی وعده اخیستې وي. دغه میثاق اول میثاق د بني اسرائیل قوم د آخرت جوړولو، د الله راضي کولو او د دنیا د ژوند د برکاتو حاصلولو لپاره وو. او دا دوهم میثاق دا د بني اسرائیل قوم د دنیا په ژوندانه کې د قوت حاصلولو، نجات حاصلولو او پر نورو د کامیابی لپاره وو. حاصل دا چې دا دوه میثاق چې الله جل جلاله د دې څخه اخیستې وه، دا دوی وعدې یې اخیستې وې، دوی ته یې ځینې کارونه یاد کړي وه چې تاسې به دا کارونه کوئ، ستاسو وعده ده. دوی ورته ویل هو. او دغه دواړې وعدې یو د دنیا د ژوند د سمېدو لپاره وو او بل د آخرت د ژوند د سمېدو لپاره وو. د آخرت د ژوند د سمېدو لپاره الله جل جلاله دا معاهده د بني اسرائیل قوم څخه اخیسته وه چې تاسې به څو کاره کوئ، بیا به مو آخرت سم وي او د دنیا پر ژوند به مو برکت. اول کار دا چې د یوه الله عبادت به کوئ، غیر د یوه الله څخه به نه د بل بت عبادت کوئ، نه به د الله سره څوک شریک جوړوئ. د مور پلار سره به احسان کوئ، د قریبانو سره به احسان کوئ، د یتیمانو مسکینانو سره به احسان کوئ او د عامو خلکو سره به ښه سلوک کوئ، فورین تندي به خبرې ورسره کوئ، همکاري او کومک به ورسره کوئ، لمنځونه به کوئ، د الله د لورې څخه لازم سوی زکات دا به ورکوئ. دا یوه معاهده د دوی څخه اخیستل سوې وه. دوهمه معاهده دا د دوی څخه اخیستل سوې وه چې هغه د دنیا د ژوند دپاره وه چې تاسې به په خپل منځ کې یو د بله نه سره وژنئ، او بل دا چې تاسو به ځینې پر نورو باندې داسې جنګ نه کوئ چې د خپله وطنه یې وشړئ، او بل دا چې که په تاسو کې هر څوک بندي سو دا نور به په اتفاق پیسې سر اچوئ، هغه کس به رایله کوئ. دا دوهم میثاق او وعده چې وه د دنیا د ژوند دپاره وه، ځکه د دنیا ژوند ترقي هغه وخت راتلی سي چې قوت د چا سره وي. قوت څه وخت راتلی سي چې اتفاق و اتحاد وي. ټول بني اسرائیل، ټول اهل کتاب، ټول یهودیان الله جل جلاله په دې مکلف کړه چې تاسو په خپل منځ کې جنگ کول حرام دي، تاسو به یو د بل نه سره وژنئ، تاسو به یو د بل په زور نه سره باروئ. هغه مهال دا رواجونه و چې یو قوم به پر بل قوم جنگ وکړي، دا کامیابه قوم به دا ناکامه قوم د خپل وطنه وشاړي او ورته ویل به چې بس نور مو وژنو نه، د مځکې و سرایونه مو موږ ته راپرېږدئ، ځئ بهر سې بلې دنیا ته ولاړ سي. دا د وطنه شړل وه، که نه ځئ وژنو مو. تاسې به داسې عمل یو د بله نه سره یو د بله به نه سره وژنئ.
او ګورئ په تاسو کې چې یو څوک بندي سو، هر ځای چې بندي سو، په هره دنیا کې چې بندي سو، ټول به پیسې ورکوئ، هغه سړی به رایله کوئ. داسې چې د خلکو په منځ کې دومره اتفاق و اتحاد پیدا سي چې خپل منځ کې جنگ نه سره کي، یو د بله نه سره باروي، او په قوم چې هر فرد ته څه ستونزه پیښه سي هغه نور په اتفاق هغه ستونزه ورحلوي، نو په دې قوم کې قوت پیدا کېږي. کله چې قوت پیدا سو دا قوم کامیابه کېږي، کله چې کامیابه سو دشمن به مغلوب وي او هغه امتیازات د دنیا به ټول د دی. دا عمل د دې د دنیا د ژوند د استحکام د پاره او سره د دې چې دغه عمل چې د دنیا ژوند په سمېدی نورې فایدې هم پکښې وي. بله فایده یې دا وه چې د دې په دې عمل سره د الله دین د الله پر مځکه خورېدی، دی به قرار مخ ته تللی، د الله دشمنان به ذلیل کولی، د الله د دین دپاره دعوت و، د دې کامیابي، د دې مخ ته تلل، د کفارو ذلیل کېدل، کمزوري کېدل، د الله د دین کامیابي وه. دا یې بله فایده وه. درېیمه فایده یې دا وه چې دی د الله دا حکم منلی وای، نو پر دې حکم منلو باندې الله دی ته ثواب هم ورکاوه، د آخرت ثوابونه یې هم ورکول. او هغه اول میثاق چې د دوی سې اخیستی و چې د یو الله عبادت به کوئ، لمونځ به کوئ، زکات به ورکوئ، صله رحمي به کوئ، هغه وعده چې دوی پوره کړی وای، معلومه خبره ده د هغه وعدې په پوره کولو سره به د دوی د آخرت ژوند ګلي ګلزار وای، مګر د هغه کارو برکتونه په دنیا کې هم الله دوی ته ورکول. معلومه خبره ده چې څوک دیندار وي، د هغه په ژوند کې برکت، د هغه په کور کې برکت، د هغه په وجود کې برکت، د هغه په فکر کې برکت. بې دینه سړی چې د الله د دینه څخه لرې چې د هغه په خبرو کې خیر و برکت، د هغه په کومک کې خیر نه وي، د هغه په وجود کې خیر نه وي، د هغه کور کې خیر و برکت نه وي. خیر الله جل جلاله مهربانه ذات و، دوی ته یې دوې داسې نسخې ورکړي وې چې په دې دواړو نسخو کې د دې د دنیا او د آخرت ژوند دواړه جوړېدل. دا دوه میثاق چې الله جل جلاله د دې سره کړي وه، دا دوې وعدې یې کړي وې، اوس الله جل جلاله ما او تا ته بیان کړ د دې دپاره چې دغه احکام دا پر ما او تا هم شته. یو حکم لا په دې دواړو میثاقو کې نشته چې پر ما او تا لازم نه وي. د یوه الله عبادت باندې مکلف، په لمانځه کولو مکلف، په زکات ورکولو، یتیمانو، مسکینانو، فقراو سره په کومک کولو، د مور پلار سره په احسان کولو، او همدا ډول د عامو خلکو سره ښه غوره سلوک کول، په دې ټولو شیانو سره زه ته هم مکلف. او که ما او تا دغه عملونه ټول وکړه، زما او ستا آخرت به هم ګلې ګلزاري. او همدا ډول دا دوهم میثاق چې الله جل جلاله د دوی څخه اخیستی دی چې تاسو به په خپل منځ کې جنګ نه سره کوئ، په دې باندې زه ته هم مکلف. مسلمانانو ته په خپل منځ جنګ کول حرام دي، او همدا ډول مسلمانانو ته د خپل منځ کې یو د بل سره وژل حرام دي، او دا د مسلمانانو مسؤلیت دی چې مسلمان په مشرق کې بندي سي تر مغربه پورې د دې ټولو انسانانو غاړې په بندي. اما که چا خلاص کړي د ټولو غاړې خلاص شولې. د یوه اسیر ایله کول دا فرض کفایي دی، د ټولې دنیا د مسلمانانو غاړې په بندي شي. خو که یو څوک خلاص کړي د ټولې دنیا د مسلمانانو غاړې په خلاص شولې. الله جل جلاله ځکه ما او تا ته یاد کړل چې پر ما او تا باندې د هغه ټول شیان لازم دي. بله خبره دا چې الله جل جلاله ما او تا ته د دغه شیانو یاد وکړي چې د دوی څخه یې میثاق ټینګه وعده اخیستې وه. کله چې دوی عملي نه کړل، په خپل منځ کې مخالفتونه شروع کړل، جنګونه یې شروع کړل، او عباداتو کې سستی شروع کړل، بیا تا د دوی انجام ولیدی چې انجام په دغه قومونو کې بني قریظه قوم و، دغه انجام دا چې د مسلمانانو سره په جنګ کې راغلل. آخره فیصله د بني قریظه په اړه باندې دا وسوه چې د جنګ ځوانان یې ټول ووژل شول. بل قوم بنو نضیر قوم و، د هغه په اړه باندې وروستۍ فیصله دا وسوه چې ټول د مدینې منورې څخه بار کړل سوه، ولاړه ځکې وځایونه یې ټول مسلمانانو ته پاته. د خیبر یهود بار سوم، ځکې وځایونه یې مسلمانانو ته پاته سو. نو ما او تا هم که چیرې دغه دوې وعدې پوره کولې نه، په دنیا کې به ذلیله یو لکه یهود، بنو قریظه، بنو نضیر، خیبریان. دا ضلالت به ما او تا ته هم راځي. د دې دپاره د الله عز وجل دا د دې دوه میثاقه یاد کړي. خیر خبرې اوږدې نسي، بېرته د آیاتو ترجمې ته ورسو. اوس دا خبره چې دغه میثاق
الله جل جلاله څه وخت د دوی څخه اخیستې دي، دغه وعدې څه وخت د دوی څخه اخیستې. یوه دا خبره، او دوهمه خبره دا چې دغه میثاق و وعده چې الله جل جلاله د دوی سره د دوی څه واخیستل، د یهودیانو نو بیا څومره عملي کړل، که نه یې عملي کړې څنګه یې ماته کړه. دا دوې خبرې به لا وکړو، بیا به د دې آیاتو ترجمې ته راسو. د دغه میثاق په اړه باندې د تفسیر علما فرمایي بعضې چې دغه میثاق هغه ورځ الله جل جلاله د دې څخه واخیست، ټول انسانان یې کوچنیو میږیانو په شکل پیدا کړل. او اکثره مفسرین دا فرمایي چې دا هغه میثاق نه دی، ځکه هغه میثاق خو د ټولو انسانانو څخه واخیست، د ټولو خلکو څخه وعده واخیستل سوه. الله جل جلاله ورته وفرمایل الستو بربکم، ای زه ستاسو خدای نه یم؟ ټولو انسانانو ورته بلا هو ته زموږ خدای یې. بلکې دغه میثاق الله جل جلاله د بني اسرائیل قوم څخه د انبیاو پر ژبه باندې اخیستی و. بني اسرائیل قوم کې الله جل جلاله 4,000 انبیا لېږدولي وو، او دا چې الله جل جلاله دی د دې څخه میثاق اخیستی و، نو د اول میثاق هم دوی عملي کړی نه و. بني اسرائیل قوم وخت په وخت باندې شرک کړی دي. عزیر علیه السلام دا یې د خدای زوی بللی دی، اعاذنا الله. بني اسرائیل قوم کې الله جل جلاله 4,000 انبیا لېږدولي وه. وروستی پیغمبر عیسی علیه السلام، دی عیسی علیه السلام د الله زوی بللی و، اعاذنا الله. او دی انبیا وژلي وه، ځینې انبیا به یې نه منل او ځینې انبیا به یې وژل. زکریا علیه السلام دا یې وواژه، یحیی علیه السلام دا یې وواژه. نو الله جل جلاله چې د دوی سره کوم عهد کړی و، هغه عهد دوی مات کړي. تر ټولو غټه خبره توحید وه، د یوه الله عبادت و. د اول عهد یې مات، په لمنځو کې خبرې را پیدا کړې، په مالو ورکولو کې خبرې را پیدا کړې، لاسوهنه یې وکړه، او نور ګناهونه او ګمراهي یې شروع کړلې، تر داسې اندازې پورې چې په خپل منځ کې بې اتفاقي هم شروع کړل، او په خپل منځ کې جنګونه هم شروع کړل. په مدینه منوره کې 2 قومونه د مشرکانو وه، یو اوس قوم و یو خزرج. دا دواړه قومونه د مشرکانو وه، او 2 بیا نور قومونه وه د یهودیانو، چې یو بنو قریظه وه او بل بنو نضیر قوم. دا اوس قوم دا د بنو قریظه قوم سره ائتلاف کړی و د بنو نضیر په مقابل، او بنو نضیر قوم دا د خزرج قوم سره ائتلاف او اتحاد کړی و د بنو قریظه په مقابل. او اوس او خزرج چې دا دواړه مشرک قومونه وه، د دوی په خپل منځ کې بیخي د ډېره وخته څخه بدي او مداوي وې، یو د بله جنګونه سره کول، خلک یې سره وژل. کله چې به د اوس قوم جنګ و د خزرج قوم سره، نو بنو قریظه قوم دا به یې د ځان سره واخیستل، خزرج قوم به بنو نضیر قوم د ځان سره واخیستل. د اوس په ډله کې به بنو قریظه وه، د خزرج په ډله کې به بنو نضیر وه. دواړه یهودیان وه، دواړه اهل کتاب وه، یو د بله به یې تورې سره چلولې، یو د بله به یې سره وژل. اما یو کار به یې بیا کاوه، هغه کار دا چې د خزرج چې د اوس چې د بنو نضیر قوم به څوک بندیان سو، بنو نضیر قوم به څوک بندیان سو، بنو قریظه قوم به په خپلو کې سره ویله چې دا خو هم یهودیان دي، موږ هم یهودیان یو، دا خو د دې رایله کول پر موږ لازم دي. بیا به د پیسو کومک ورسره کوئ. که به د بنو قریظه قوم څوک بندي و، بنو نضیر قوم به کومک ورسره کوئ. دا خو زموږ د عقیدې او زموږ د مذهب سړی دی، پیسې به ورکړو چې رایله یې. دا یو حکم چې الله دوی ته کړی و چې تاسو یو د بله مه سره وژنئ، او که بندیان سواس یو د بله سره رایله کوي، یو د بله به یې سره وژل، مګر فدیې بیا ورکوله. الله جل جلاله په دا آیاتو کې تر رکوله یو آیت وروسته ټولې دا کیسې په تفصیل رانغلې. 2 میثاقه، 2 وعدې چې الله د دوی سره، د هغه وروسته دوی د خپلې وعدې څنګه ماتې کړې، او د انبیاو علیهم السلام په مقابل کې د دوی ګستاخي، بې حیایي و جسارت د الله عز وجل یادوي. او د دوی قوم ته چې الله انبیا لېږلي وه، تر ټولو وروستی پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام د هغه یاد هم کوي. راځو اوس د آیاتو ترجمې. الله جل جلاله فرمایي وَإِذْ هغه وخت د یادولو وړ دی اخذنا چې موږ واخیستله میثاق وعده ټینګه بني اسرائیل د بني اسرائیل قوم څخه لا تعبدون چې تاسو به عبادت نه کوئ الا الله ما سوا د الله څخه وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره به احسان کوئ وذي القربى د قریبانو سره به احسان کوئ کومک به کوئ والیتاما او د یتیمانو سره به کومک کوئ والمساکین د مسکینانو سره به احسان کوئ وقولو تاسو به وایاست للناس خلقو لره حسنا نیک وینا
نیک سلوک واقیموا الصلاة او تاسو بل منځونه قایموي وآتوا الزکات او زکاتونه به ورکوي ثم وروسته تولیتم تاسو وګرځېدلاست دغه ټولې وعدې مو ماتې کړلې الا قلیلا منکم مګر نه ډېر لږ ستاسو څخه وانتم معرضون او تاسو اعراض کوونکي واست دغه ټولې وعدې الله عز وجل ستاسو څخه واخیستل مګر بیا هم په تاسو کې محدود کسان هغه پر دې وعدو پاته سوه دا نورو ټولو مخونه واړول او دا وعدې یې ماتې دا یو میثاق دا دوهم میثاق یا دا دوهمه وعده هغه هم الله جل جلاله یادوي واذ هغه وخت د یادولو وړ دی اخذنا چې موږ واخیستل میثاقکم وعده ټینګه ستاسو یو عهد دی یو میثاق عهد وعدې ته ویل کېږي چې زما او ستا پر پلاني کار وعده دی وای خو او میثاق بیا دې ته ویل کېږي چې وعده وکړي او پر دې وعده سربیره قسم هم سره وکړي چې داسې به کوو رب عز وجل فرمایي واذ هغه وخت د یادولو وړ دی اخذنا چې موږ واخیستل میثاقکم وعده ټینګه ستاسو څخه لا تسفکون دماءکم چې تاسو به خپلې وینې نه تویوئ ولا تخرجون انفسکم تاسو به خپل ځانونه نه باسئ من دیارکم د خپلو سرایونو او د خپلو وطنونو څخه الله جل جلاله فرمایي وایي تاسو به خپلې وینې نه تویوئ د دې مطلب دا دی چې ستا د عقیدې ورور چې څوک وو د هغه وینه تویول داسې دي لکه د ځان وینه تویول او ستا د عقیدې او د مذهب ورور چې څوک وو د هغه د وطنه شړل داسې دي لکه د ځان شړل ځکه الله عز وجل ورته فرمایي لا تسفکون دماءکم تاسو به خپلې وینې نه تویوئ خپل یهودیان به نه وژنئ ولا تخرجون تاسو به نه باسئ انفسکم ځانونه خپل من دیارکم د خپلو وطنونو څخه خپل ځانونه به نه باسئ یعنی خپل یهودیان ورونه دا به د وطنو د ښارو نه باسئ او بیا الله جل جلاله دا خبره هم یادي و یو خو میثاق او بل دا وعده پر تاسو په زور نه ده تپل سوی او یا ساده د سر په شورولو یا تاسو ته په اعلانېدلو فقط نه ده سوی بلکې خبره دا وه ثم اقررتم تاسو خپل اقرار وکړئ چې هو زموږ وعده ده ګورئ دا وعده دوه ډوله یو وعده دی چې یو بل ته وایي بس ما او ستا دا وعده ده هغه غوږ ورته ایښي په خوله څه نه ورته وایي دی په خوله باندې دا وعده تکرار کړي او قسم ورباندې وایي خامخا به داسې هغه اوري نو غږ نه ورته وایي په زړه کې خوښ شي په خوله ونه وایي یو داسې وعده یي چې هغه وعده ورته اعلان کړي دی په خوله اقرار ورته وکړي چې و خامخا داسې کوو نو دا داسې وعده نه وه یو خو میثاق و ټینګه وعده ثم اقررتم بیا تاسو په خوله هم اقرار وکړي وانتم تشهدون او تاسو هم شاهدان واست نو بیا تاسو څه وکړل په هغه اول وعده کې مو څه وکړل اوله وعده څه چې د الله عبادت مو پرېښوئ لمونځ و صدقه و صلې رحمي مو پرېښول بدبخته قومه تاسو بعضې انبیا بیخي ووژل احکام منل خو څه کوې بعضې پیغمبران د الله و هغه مو د وطنو وشړل بعضې مو ووژل پر بعضې مو تهمتونه وویل ثم وروسته انتم تاسو چې واست هؤلاء دغه کسان واست تقتلون چې تاسو وژل انفسکم ځانونه خپل وتخرجون تاسو به ایستل فریقا یوه ډله منکم ستاسو څخه من دیارهم د خپلو وطنونو څخه بیا تاسو هغه خلک نه واست چې خپل ځانونه مو خپله وژل خپل ځانونه مو د خپلو وطنو شړل اوس به د بنو قریظه قوم به د اوس په څنګ کې ولاړ وه د بنو نقدیر قوم په مقابل کې به درېدل بنو نقدیر قوم به یې وژل هغه ستاسو ورونه وه ستاسو ځان وه ستاسو د عقیدې خلک وه تظاهرونه تاسو ملاتړ او مدد د مشرکانو کاوه علیهم پر دغه خپل ورونو باندې بالاثم په ګناه سره والعدوان په تجاوز سره اوس قوم به په ظلم باندې د خزرج په مقابل ولاړو تاسې د دغه ظلم او د دغه ګناه په ملاتړ به د اوس په څنګ کې ودرېدله هغه بعضې به بیا د خزرج په قوم کې په ظلم او په ګناه د اوس په مقابل ودرېدل او دا بل کار مو بیا کاوه وان یأتوکم اسارا که به تاسو ته کوم بندیان راغله تفادوهم تاسو فدیه ورکول او هو محرم حال دا چې حرام پر تاسو باندې اخراجهم علیکم پر تاسو باندې اخراجهم وتل ددي استل ددي استل به مو یو په زور بیا به مو فدیه ورکول افتؤمنون ببعض الكتاب آیا تاسو ایمان راوړئ پر بعض کتاب باندې وتکفرون ببعض او تاسو کفر په بعض کتاب باندې کوئ فما جزاء من يفعل ذلك نه د جزا او سزا د هغه چا چې همداسې کوي منکم ستاسو څخه الا خو بیا د خزي فی الحیات الدنیا بې عزتي د دنیا په ژوند کې
و یوم القیامة او په ورځ کې د قیامت به یردون دی به ردیږي الی اشد العذاب و هغه سختترین عذاب ته او وما الله ندی الله پاک بغافل غافل ندی عما د هغه کارونو څخه تعملون چې تاسو یې کوئ. الله جل جلاله د دې دغه بدي بیان کړل چې عهد خو ایمات کې یو د بل خو سره وژل یو د بل د شارو سره ایستل ځینې کتاب یې مانی ځینې کتاب یې نه مانی. الله جل جلاله دوی خبرې په دې ځای کې فرمایلې دي. یو خبره دا چې د دې بدبخت قوم دغه عقیده و چې یو برخه چې د دې د مزاج برابر و هغه منل او یو برخه چې د دې د مزاج برابر نه و هغه نه منل. دغه سي مزاج پرستی او دغه سي نفس پرستی په دې کې ایمان نسی پاتېدلی او دغه بدبختی اوس ما اوس تا قوم ته راغلی ما او تا چې په کومه منطقه کې اوسو د کومې ژبې ویونکي او د کم ملت اوسیدونکي یو موږ ته دا بدبختي راغله. دا قرآن هغه حصه منو چې زموږ پر مزاج برابري هغه حصه یې نه منو چې پر مزاج مو نه برابر. زموږ لپاره دغه معیار مزاج جوړ شوی. تاریخ ته موږ ګورو او ظالمانو ته موږ ګورو دیندارو خلکو ته موږ ګورو. هر هغه څوک چې زما استاد د ژبې وو زما استاد د قوم وو نو په پټو سترګو باندې هغه هم اتل دی په پټو سترګو هغه هم دیندار دی په پټو سترګو هغه هم د ټولو اوصافو درلودونکی دی په پټو سترګو په هغه کې هېڅ عیب نشته که یو ملا د عیب نوم ورباندې یاد کړي بس تر دې بدترین سړی نشته. یو مولوي صاحب 50 کاله دین ته کار کړی په دا 50 کاله به اغلا نه کړي په دې 50 کاله به څوک په چپلاخه نه ویلي په دې 50 کاله به چاته نه ویلي چې دا د وطن خشته یا د هیواد خشته واخله په لغته و په 50 کاله به چاته نه ویلي چې ته پلانچې تشکنزل و په 50 کاله به څوک د زنا او د درواغ او د غیبت ثبوت نه باندې لري. ټول ژوند به دا هیواد او د خلکو ته وقف کړي. اما کې ستا د قوم چې 50 کاله مخکې د امریکایانو د خارجانو یو ګوډاګي فقط یو عیب پیدا کی خلک وای دا ګمراه دا چش دي مزاج افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. یو حصہ د دې قرآن منه چې ستا د مزاج سره برابر ده. یو حصہ د قرآن چې هغه ستا د قوم ستا د وطن ستا د ژبې پر سړي باندې ستا خوا به دیږي که دغه عیب چا بیان کړي د دې دپاره چې دغسې عیبجن مه جوړېږه بیا دا سړی بد که قرآن معیاري که زما استاد د ملت او د دې قوم دپاره قرآن معیاري نو بیا کوم عیب چې په ما کې و هغه هم عیب دی که په تا کې و هغه هم عیب دی. ګوره که د دې قوم یو رهبر تېر سوی و هر څه عیبونه چې پکښې و هغه عیبونه دي که د دې قوم د سړي کم صفات و هغه به هم وي. اما اوس دا معیار له منځه تللی زما چې ناخوښ هغه که په ټول ژوند یوه تاده هم نه یې کړې هغه بد سړی دی. اما چې زما خوښ چې د دنیا ټول ظلمونو په حشیه کړي هغه ښه دي. پام که د الله پیغمبر ته خلکو سپکې سپورې ویلې ما سترګې ټیټې نیولې دونه غیرت نه یې راکښې چې ووایم که په دې قرآن کې خلک ختله و لوېدلی هېڅ نه وایم. او که زما د قوم یو رهبر ته یو چا وویله بلا یې کفر وکړي بلا نو جهاد یې د دې سړي په دا ما یو نمونه وویل. داسې نو بیخي ډېر مسایل سته دا سیکولرانو دا ملحدان د دې کار دغه دی چې خلک داسې جوړ کړي لکه یهود او الله جل جلاله چې دا قصې د دوی موږ ته بیان کړلې. ګوره ما در ټول یو هدف یې دا دی چې ما او تا ته دا پیغام راکړي که تاسې نه کې عملي پر تاسې به هم دا عذاب راځي. پر بنو نغدیر و بنو قریظه کم عذاب رالی ووژل سوه د وطنه وشړل سوه او د قیامت په ورځ به اشدترین عذاب هم د دوی دپاره. نو زما ستا سره خو هم دغسې وسو کم عذاب پر ما او تا نه دی راغلی د وطنه شړل په خپل کور کې وژل کېدل ماشومان وژل کېدل کورونه سوځل کېدل په ژوندونو خلک سوځل کېدل دا ګرد عذابونه ما او تا ته نه راغله. نو خو ما او تا لا د مزاج بندګان یو تر څو چې یو د عذابونه به یي دا ځای نقش د وتلو لاره یوازې ده. الله عز وجل چې و یو قوم ته په عذاب دماغونه یې بند بیا په څه نه پوهېږي. پر یو ملت چې د الله عز وجل عذابونه راسي پر یو ملت چې د الله عز وجل فضل بند نو شپه ورځ یې پروفیسران هم ناستي سرمایهداران یې هم ناستي واکمنان یې هم ناستي فوجان یې هم ناستي شپه ورځ څه کوو نه تګلارې جوړوو چې څنګه امن راوړو ولا تګلارې جوړوو چې څنګه د دې بلاو افتونو څخه ځان وژغورو. 20 کاله پر دې تګلارو باندې اخته
اسانه تګلاره ده، راسي په دې قرآن عمل وکړو، بس دا تګلاره راسي په دې قرآن عمل وکړي، نه بیا هېڅ ضرورت نه پیدا کېږي. لږ تر لږه خو دا خلک یوه تجربه کړي چې رښتیا په دې قرآن عمل راسي. الله را استولې تګلاره ستا چې د هر فرد حق پکښې تضمین دي. دا تګلاره نه عملي کړي، د ځانه جوړېږي. اصلا د الله عز وجل فضل پر دې خلکو بند سوی، د الله جل جلاله رحم پر دې قوم بند سوی دي. خیر الله جل جلاله د یهودیانو یادونه وکړل، ول دوی به په خپلو منځو کې سره وژل، نیم کتاب یې مانئ نیم به یې نه مانئ. وروسته په سې آیت کریمه کې الله جل جلاله د دا نیم منلو وجه هم یادوي. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. هر کله چې به یو پیغمبر تاسو ته داسې شی راوړي چې ستاسو د مزاج او ستاسو د زړه ستاسو د خوښې به مخالف، بیا به هغه تاسې نه مانئ، بیا به ماغان بیا وژل یا هم پر هغان بیا وباندې بد ویل. الله جل جلاله یوه دا خبره فرمایي. دوهمه خبره دا فرمایي، وایي د دې خلکو سزا دا سوه چې په دنیا کې بې عزته او ذلیل سو، او په آخرت کې به سخت عذاب هم وي. او که دی دا وایي چې موږ هر څه کوو، الله عز وجل به نه په موږ څه خبري. الله ورته اعلان کړي وما الله بغافل عما تعملون. الله جل جلاله د هغه څه غافله نه دی چې تاسې یې کوئ. تاسې به وایئ چې موږ هر څه کوو نو الله په موږ نه دی خبر. نه، داسې نه ده. الله جل جلاله فرمایي اولئک الذین، دا هم هغه کسان دي اشتروا الحیات الدنیا چې بدل یې کړي د دنیا ژوند بالآخرتي په مقابل د آخرت. فلا یخففو، سپک به نسي عنهم د دوی څخه العذاب، عذاب به ځینې سپک نسي. ولا نه به هم دوی ینصرون، چې مدد او نصرت یې وکړل. د دوی په قوم کې وروستی پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام، دا موضوع هم د هغه سره تړلې ده. دا دو آیته وایي الله جل جلاله چې وروسته پیغمبر دوی ته راواستوي، هغه پیغمبر هم دی نه مانی. د عیسی علیه السلام د وژلو پلان هم دی جوړ کړي چې الله عز وجل وساتي. د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام په اړه هم دی درواغ شروع کړ، چاول چې دا د خدای زوی دی، چاول نعوذ بالله درواغ وایي. الله جل جلاله فرمایي ولقد آتینا، یقینا موږ راتلل کړي وه ورکړی مو موسی علیه السلام ته الکتابه، کتاب مو ورکړی. وقفینا، او موږ وروسته رالیږلي وه من بعده، وروسته تر موسی علیه السلام بالرسل، په رسولان مو رالیږلي. 4,000 انبیا په بني اسرائیل قوم کې الله لیږلي. وآتینا، او موږ راتلل کړي وه عیسی ابن مریم، و عیسی علیه السلام ته ابن مریم چې زوی د مریم علیه السلام دی، البینات، ښکاره معجزې مو ورکړي وې. عیسی علیه السلام داسې معجزې ښکاره کولې، مادرزاده ړوند یې بنا کاوي چې په سترګو به ړوند و، پر دغه ړانده به یې لاس تېر کړي، دم به یې ورباندې وکړي، ړوند به بنا سو. پیس مرض دا یې ورکاوي، مړی به یې را ژوندی کاوي. د پیس مرض خو به لا اوس یو علاج پیدا سوی، څه ناڅه خو هم ډېر سخت، خو د مادرزاده ړانده بنا کول او مړی ژوندی کول د دې علاج اوس هم نسي کېدلی. داسې کلکې معجزې الله ورکړي وې. وأیدناه، موږ د ده ملاتړ کړی و بروح القدس، په جبرائیل علیه السلام باندې. بیا هم د عیسی علیه السلام په مقابل دی ودرېدل، چا افراط وکړي چا تفرید. الله عز وجل فرمایي وایي اصلا خبره دا ده افکلما جاءکم، آیا پس هر کله چې راتلل وکړي و تاسو ته رسول بما په داسې شي سره راتلل وکړي لا تهوى انفسکم، چې هغه برابر نه وي ستاسو د زړونو سره. لا تهوى انفسکم ای لا تحب انفسکم، ستاسو نفسونه نه خوښوي. داسې شی راوړي نو تاسو څه کوئ؟ استکبرتم، تاسو کبر وکړي. وفریقا کذبتم، یوه فریقه ستاسو څخه نسبت د دروغو وکړي. وفریقا تقتلون، او یو فریقه ستاسو څخه قتل وکړي. یا دا چې یو فریقه، یوه ډله انبیا تاسې دروغجنان وبولئ او بله ډله ووژنئ. د ځینو انبیاو خبرې دی نه منلې، د ځینو انبیاو یې د قتل اراده وکړل، ځینې انبیا یې ووژل لکه زکریا علیه السلام و یحیی علیه السلام. او وقالو دوی به ویل قلوبنا غلف، زموږ زړونه په تیارو په پردو. د دې دوه تفسیره کړي. یو تفسیر دا چې زموږ زړونه په پردو کې دي، دا ته چې هر څه خبرې کوې دلایل چې ته موږ ته وایې زموږ زړو ته نه تېرېږي. الله عز وجل فرمایي وایي نه، د دوی زړونه په پردو کې نه، بلکې د دوی زړونه په لعنت کې پټ، د الله لعنت ورباندې سوی. او یو تفسیر ادا کړی چې زموږ زړونه دا د علم خزانې دي،
د علم په پوښو کې پیچلي دي، دا ستا خبرې ورته هېڅ دي. الله عز وجل فرمایي چې نه، د دوی زړونه د علم خزانې نه، بلکې د دوی زړونه د لعنته ډک، د دین خبرې نه ورته رسېږي. وقالو دوی به ویل قلوبنا زړونه زموږ غلف بند دي په پردو. بل خبره دا ده لعنهم الله، الله پر دوی باندې لعنت کړی دی بکفرهم، په سبب د کفر د دوی. فقلیلا ما یؤمنون، پس لږ ډېر لږ دی هغه څه چې دوی ایمان ور باندې راوړي. د دوی څخه لږ کسان یا د دین څخه لږ احکام دا دوی مني او ډېر نه مني. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.